سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زه ستاسو ورور ستاسو کوربه غلام فاروق امین لغمانی د افغانستان از مای بگ کنټري یوټیوب سوشل میډیا له طرفه ستاسو په چوپړ کې یم. زما ځانو نن مو د کابل ولایت پیژندنه. کابل ولایت د هیواد په مرکزي زون کې موقعیت لري چې مرکز یې کابل ښار دی او د افغانستان پلازمینه ګڼل کیږي. دا ولایت په شمال لویدیځ کې له پاروان، په شمال ختیځ کې له کاپیسا، په ختیځ کې له لغمان، په سویل ختیځ کې له ننګرهار او په سویل کې له لوګر او په سویل لویدیځ کې له میدان وردګو سره ګډه پوله لري. د دې ولایت پراخوالی 4515 کیلومتره مربع او تر نیمایي زیاته برخه یې یعنې 56.3% غرونو او ناهواره غونډیو پوښل شوې ده. په داسې حال کې چې 30.1% سلنه یې هوارې ځمکې دي. په 1491 لمریز کال د احصایې مرکزي ادارې د دې ولایت د وګړو شمېر نږدې 3,09,50,300 تنه دی. کابل د افغانستان اقتصادي فرهنګي مرکز دی چې د سمندر له کچې یې لوړوالی 1800 متره دی چې په تنګو او باریکو لارو د هندوکش غرونو او کابل سیند په اوږدو کې موقعیت لري. دا ښار د قندهار، هرات او مزار ښارونو سره په ټول هیواد کې د غځېدلي حلقوي سړک له لارې نښلول شوی دی او د دې ترڅنګ د پاکستان د پېښور ښار په لور د جلال اباد لویې لارې اصلي مسیر دی. کابل د دې ترڅنګ ګڼ شمېر تاریخي ځایونه، جوماتونه، زیارتونه، بڼونه، مشهورتي دروازې او نومان شاعران او لیکوالان هم لري. دې ولایت په خپله غیږ کې تاجکو، پښتنو او هزاره قومونو ته ځای ورکړی او خلک یې غالباً په دري او پښتو خبرې کوي. اوسنی مذهبه دی خو ځینې اهل تشیع هندوان او سیکان هم پکې اوسېږي چې په ځانګړي ډول په مرکز کې میشت دي. د دې ولایت مشهورې دروازې هم عبارت دي له دروازه سفید، لاهوري دروازه، گذرګاه دروازه، سردار جان خان دروازه. د دې ترڅنګ د خیرخانې ارغندې کوتلونه هم لري. کابل له 1053 کلو او 14 ولسوالۍ دیسابس، چهاراسیاب، پغمان، موسهي، قرهباغ، استالف، فرزه، کلکان، ګلدره، میربچه کوټ، سروبي، بګرامي، خاک جبار او شکردره له دې ولسوالیو څخه جوړ شوی او د دې څنګ کې کابل ښار هم 22 ناحیې لري. د کابل اقلیم د کابل ساحو د 4 فصلونو په درلودلو سره وچ اقلیم لري او د باران کلنۍ اندازه یې د غویي په میاشتو کې 400 ملي مترو ته رسیږي. په اوړي کې یې د حرارت درجه له 15 نه تر 20 وي، په داسې حال کې چې په اوړي کې درجه 15 نه تر 18 درجې ده. د ژمي د مرغومي میاشت کې تر ټولو یخه ګڼل کیږي چې د تودوخې منځنۍ کچه یې -12 ده او د ټولو ګرمه هغه یې د زمري میاشت ده چې د تودوخې منځنۍ درجه یې په 15
ښودل شوې ده. کابل د دې ترڅنګ د لاجوردو، یاقوتو په څېر قیمتي ډبرې هم لري. د کابل اقلیمي وضعیت آب و هوا د هېواد د عمومي وضعیت تابع ده. څرنګه چې دا هېواد نږدې د اسیا په منځ کې پروت دی، نو د جغرافیې د موقعیت، عرض، طول، لوړوالی، د غرونو او سیندونو مسیر او نور ټول هغه عوامل دي چې د دې هېواد په اقلیمي وضعیت یې تاثیر کړی دی. د دې ولایت په پسرلي موسم له وری میاشت مارچ اپریل د هود او د حمل څخه پیلیږي او د غبرګولي تر پایه مۍ جون پورې په منظم ډول دوام لري. دا موسم د دې ولایت یو د ودې او انثبات موسم بلل کېږي چې هوا یې عطرینه او زړه راښکونکې وي، او د اقلیم له نظره هم 3 میاشتې د کابل تر ټولو ښکلی او تازه ورځې وي. د اوړي موسم د ګرمو ورځو شپو څخه دی چې د چنګاښ له میاشتې جون جولای څخه پیل او د وږي میاشت تر وروستۍ اګست سپتمبر پورې دوام کوي. د دې موسم ورځې دومره ګرمې او خسته کوونکې وي چې د خلکو د کاروبار او فعالیت مخنیوی کوي. د مني موسم د تلې میاشتې څخه د سپتمبر اکتوبر څخه پیل او د لندۍ میاشتې تر پایه نومبر دسمبر پورې دوام لري، چې کرنیزو محصولاتو او میوو تر ټولو وخت دی چې کابل پکې ښې لاسته راوړنې لري او ارزانې هم وي. د کال 3 میاشتې د مرغومي میاشتې څخه پیلیږي، ډسمبر، جنوري او د سلواغې جنوري، فبروري، د کب د میاشتې فبروري، مارچ پورې دوام لري چې ټولې ورځې یې سړې او له واورو ډکې وي. د کابل عایداتي سرچینې: کرنه، مالداري، سوداګري، ټولنیز خدمات، صنایع او نور د دې ولایت عایداتي سرچینې دي. د دې ولایت 16.5% وګړي په کرنه او 16.9% په صنعتي مسایل، کانونو او ودانیو، 50.1% د خدماتو په برخه کې او 14.1% نور یې په عامه اداره یا حکومت کې بوخت دي. د دې ولایت کرنیز محصولات له غنمو، وربشو او میوو څخه عبارت دي چې د باغونو په برخه کې یې تر ټولو غوره حاصلات له انګورو 88% ترلاسه کېږي، چې 30% یې زاړه لرونکي میوې دي. د غنمو، کچالو په څېر حبوبات د دې ولایت عمده محصولات شمېرل کېږي. په داسې حال کې چې غنم یې په هېواد کې دننه لګېږي، بیا هم د دې کچه نه دي په هېواد کې کورنۍ اړتیاوې دې پوره کړي. بیړني خطرونه: کوچنۍ زلزلې، د نیزونو راوتل او ځمکې خوځېدل په دې ولایت کې پیښیدونکي عمده بیړني خطرونه ګڼل کېږي. نفوس او دیموګرافي: د کابل ولایت نفوس او دیموګرافي: کابل ولایت 3,09,53,300 اوسېدونکي لري. 1490 CSO چې د کورنیو شمېر یې 7,15,93 تنو ته رسېږي. د هرې کورنۍ د غړو منځنۍ شمېره 7 کسه ده، چې 18% نفوس یې په ولسوالۍ او پاتې 83% یې په ښار کې ژوند کوي. د دې ولایت 52% نارینه او 48% ښځې دي. د پوهنې سکتور یې زما عزتمند ورونو، دا و د کابل ولایت په اړه ښکلي معلومات چې د کابل د
ولایت پیژندنه پکې وه. د کابل ولایت اقلیم یا آب و هوا پکې وه. نو د کابل ولایت هغه بیړني خطرونه کوم چې لکه زلزلې او داسې نور کابل ولایت عایداتي سرچینې وې. او د کابل ولایت د نفوس او دیموګرافي پکې درلودله. دغه په دې ولایت کې موقع لري. زما عزیزانو که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوي وي نو لومړی زموږ ویډیو سبسکرایب کړئ او بیا ورسره لایک کړئ چې په راتلونکي کې زموږ ویډیوګان تاسو ته زر تر زره راشي. او د بیل آیکون کلمه ځان سره ووهئ چې موږ هره ویډیو نشر کړو اپلوډ کړو او تاسو سره زموږ ویډیو زر تر زره ورسیږي. خدای دې وکړي چې سبسکرایب مو له یاده ونه وځي. زموږ ویډیو ځان سره سبسکرایب کړئ. مننه، ډېره ډېره مننه.